الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. مخکینی لوست مو د هنر مضمون چې د افغانستان د هنري تاریخ په هکله او په ښه ډول زده کړی اوسئ او کورنۍ دنده هم باید په بشپړ ډول پای ته رسولي اوسي. موږ په مخکیني لوستونو کې دا ولوسته چې افغانستان د هنر تاریخ یې څرنګه او کوم ځایونو کې کوم مهمه او ارزښتناکه آثار و. نو نن راشو د هنر بل لوسته چې د له هنري وسیلو سره آشنایي. دا خو موږ په مخکیني لوستونو کې ولوسته چې موږ څرنګه یو نقاشي وکړو یا یو رسم وکړو یا له خپل هنر په کار واچو او یو څه ترې جوړ کړو. نو موږ نن په دې لوست کې داسې وسایل تاسو ته معرفي کوو چې هغه په هنر کې ډېر ارزښتناک دي او ترې ډېره ګټه اخیستل کیږي. له ټولو څخه مهم اول کله چې تاسو غواړئ یو نقاشي وکړئ، یو هنر مو خپل کار ته واچوئ، نو هغه څه چې هغه مفکوره چې په خپل ذهن او خیال کې لرئ، هغه مفکوره چې د هر څه وي لکه د نقاشي وي، هغه په کار ته واچوئ. نو کله چې تاسو یو څه په خپل ذهن کې لرئ، د دې لپاره چې هغه ته نوره هم وده ورکړئ او وشي کله چې په یو کار کې موفقه او بریالۍ اوسئ، نو تاسو کولی شئ تاسو په ورقه کې همغه مفکوره مو رسمه کړئ، راویلې کړئ یا نقاشي کړئ. نو بعد له هغې تاسو کولی شئ چې په اسانه توګه خپل نقاشي پای ته ورسوئ. د دې لپاره چې تاسو خپل هنر کار ته واچوئ او یو نقاشي د یو ځای، د یو شخص یا د طبیعت یو ښکلې نقاشي وښکئ. څه چې مو په ذهن کې دي اول هغه راوښکئ، بیرون کړئ، خیال کې مو وغورځوئ او بعد له هغې هغه مفکوره مو هغې مفکورې ته مو وده ورکړئ او د هنري د وسایلو سره چې تاسو آشنایي لرئ یا آشنایي اوس پیدا کوئ، نو هغه په مرسته تاسو کولی شئ چې خپله نقاشي په ښه ډول پای ته ورسوئ. نو د دې لپاره چې تاسو یو ښه نقاشي ځان ته مو کوئ یا خلکو ته یې وړاندې کړئ، خپل هنر مو کار ته واچوئ، لومړی باید تاسو د هغه وسایلو سره آشنایي پیدا کړئ. لکه لومړنۍ وسیله چې ده، هغه وسیلې چې هغه باندې اثر کېښودل کیږي. لکه که موږ په ورقې هغه کیږدو، د هغه اثر پاتې کیږي. لکه څه شی؟ لکه کاغذ. لکه کاغذ باندې چې موږ څه کیږدو چې د هغه اثر پکې پاتې شي. لکه قلم، پنسل، توش، رنګه، آبي رنګې یا آبي رنګې، همدارنګه روغاني رنګې او داسې نور وسایل چې تاسو به نومونه هم اورېدلي اوسي. دا رنګې د خپل نوم څخه معلوم دي چې یعنې رنګارنګ وي، ډول ډول رنګونه لري. نو دا هغه وسیلې کې شمیرل کیږي یا د هغه وسیلو په نامه یادیږي چې هغه اثر لرونکي یا نښه لرونکي وي. نو کله چې موږ په یو ورقه کې د هغه اثر کیږدو، نو یا په تماس کې کړو، د هغه اثر پکې پاتې کیږي. لکه که موږ دلته یو سپینې ورقه کې داسې دا یو سپینه ورقه ده، نو که موږ په خپل لوست کې ولوسته چې لکه رنګي توشونه، دا یو توش دی، یو مارکر دی، نو دا هم د اثر لرونکي یا نښه لرونکي وسایلو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې دا که موږ په کوم څه شي کیږدو، دا خپل اثر ایښی او یا هم خپله نښه پکې کېښودل کیږي. نو که موږ دا وسیله واخلو، دلته یې د ورقې سره په تماس کې کړو، تاسو ګورئ چې دلته یو اثر یا نښه یې پکې پاتې شوه. نو دا داسې توشونه، رنګې، روغاني رنګې، آبي رنګې او داسې نور رنګې، پنسل او داسې نور شیان چې موږ ته اثر پاتې کوي، دې ته ټول هغه وسیلې ویل کیږي چې اثر لرونکي یا نښه لرونکي اوسي. سربیله له دې بعضې نور وسیلې هم شته چې هغې وسیلې ته د نښې ایښودلو امکان چې پکې وي، هغه ته داسې وسیلې ویل کیږي. لکه کوم څه شی؟ لکه کوم چې موږ تاسو ته مخکې وکړو چې کاغذ، لکه کاغذ، تخته، خطکش، همدارنګه نور شیان. دا څرنګه موږ کولی شو چې پکې دا نښه لرونکي شیان وي. لکه کاغذ، لکه موږ چې په کاغذ کې داسې یو نقطه مخکې کېښودله، لکه څنګه چې تاسو ګورئ، داسې مو اثر کېښوسته، د خپل اثر ځان ته کش که او جذب یې که. وګورئ تاسو دلته یو نقطه اثر ګورئ. کاغذ داسې یو وسیله ده چې اثر پرې ایښودل کیږي او دا خپله نښه موږ ته پاتې کوي. سربیره له کاغذ څخه تخته، لکه موږ د تختې نه چې استفاده کوو یا ګټه اخلو، که په دې موږ اثر کیږدو، داسې ګرانو زده کوونکو، داسې دا هم تخته هم یو اثر لرونکی شی ګڼل کیږي یا د هنري وسیله ګڼل کیږي چې موږ سره که کوم څه وي چې پې تماس کې کړو، دا خپل اثر ځان ته پرېږدي او جذبوي. نو دا وسیلې هم مختلف ډولونه لري. او بل وسیله هغه وسیلې چې ځینې نورې وسیلې دي، لکه موږ په هنري وسایلو کې ترې ډېره ګټه اخلو، لکه رخت، تخته، همدارنګه تکه،
پنسل تراش یا داسې نور شیان. لکه موږ د تکې څخه کولی شو چې د هغه باندې یو رسم یا یو نقاشي ښکلې رسمه کړو، ځکه چې تکه هم داسې یو شی دی، داسې یو وسیله ده د هنري چې خپله نښه ځان ته جذبوي او پکې ځان سره ساتي. نو موږ کولی شو چې د هغه نه هم ګټه واخلو. لکه پنسل تراش هم چې د پنسل د تراشولو په مرسته موږ کولی شو چې خپل نقاشي په ښه ډول رسمه کړو. نو بل هغه ځینې نور وسیلې چې موږ تاسو ته ویلې چې د طراحي په وخت کې موږ سره ډېره مرسته کوي، لکه کاغذ، پنسل پاک، یو قیچي، سریخ او شکستې، استبلر او داسې نور شیان چې موږ کوم کاردستي یا کوم نقاشي غواړو رسمه کړو، هغه موږ ته کولی شي چې په ښه توګه مرسته وکړي. سربیله د تاسو کله چې نقاشي کوئ، که تاسو سریخ ونه لرئ د دې لپاره چې هغه شی مو یو بل سره ونښلوئ یا یو بل سره یې وصل کړئ، نو تاسو کولی شئ چې د طبیعي موادونو څخه هم استفاده وکړئ. هغه ځای کې چې تاسو ژوند کوئ، نو آیا تاسو هسې شیان ګورئ چې د هغه نه په طبیعت کې ډېر اوسي او تاسو شئ کولی ترې د سریخ کولو نه ګټه واخلئ. او سربیله د دې بعضې مصنوعي مواد هم شته چې آیا تاسو پوهېږئ کوم شیان مصنوعي دي. مصنوعي مواد ډېر شتون لري چې زموږ سره په هنري نقاشیګانو کې مرسته کوي، لکه همدغه اوبه، اوي رنګې اوبه هم، یعنې همغه اوبه کله چې په اوي رنګې کې واچوو نو کولی شي چې موږ سره مرسته وکړي، نو هغه رنګ مصنوعي رنګ وي او زموږ د نقاشي د ښکلا او د رنګه کولو لپاره ګټه اخیستل کېږي. سربیله د دې سیم، نخ، باطله، بعضې نور شیان چې موږ کولی شو ترې ګټه واخلو. لکه د سیم څخه موږ کولی شو چې ډول ډول کاردستیګانې جوړې کړو چې انشاءالله په نورو لوستونو کې به تاسو ته عملي وښیو. لکه د کاغذ نه هم کولی شو چې ډول ډول شیان جوړ کړو، عملي به تاسو ته په نورو لوستونو کې درس ورکړو، تاسو زموږ لوستونه ټول تعقیب کړئ. نو همدارنګه موږ د ډېرو شیانو څخه کولی شو چې ګټه واخلو، لکه له خټو څخه هم. خټې که موږ واخلو اوبو سره ګډې کړو، هغه ځان کلکوي او کولی شو چې موږ د خټو نه رنګ او بیل بیل شیان جوړ کړو. انشاءالله موږ به تاسو سره په نورو لوستونو کې یو ځای عملي داسې شیان جوړ کړو او تاسو به هم موږ سره یو ځای جوړ کړئ. دا زموږ نننی لوست باید په ښه توګه مو زده کړی اوسي. کورنۍ دنده مو همدا ده چې تاسو ته دلته تمرین درکړل شوی دی، تاسو دا تمرین په ښه توګه وکړئ. او سربیله له دې موږ ته د بعضې وسیلې چې په هنر کې استفاده کېږي عکسونه یې په کمنټ کې شریک کړئ. که کوم سوال، پیشنهاد یا انتقاد هم لرئ، کولی شئ چې موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ. تر دې چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.